سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته جرمني پښتو د فروشاین د برخې لوستونه دي. پنځه ویشتم بوګن دویمه برخه. 11مه پوښتنه لومړۍ پوښتنه د دویمې برخې ده. An Haltestellen darf nur gehalten werden, wenn Busse nicht behindert werden. په د بوس په تمځای کې هغه وخت کې ودرېدل امکان لري یا تاسو کولی شئ چې موټر ودروئ تر هغه وخته پورې چې بوس دپاره تاسو یا د بس دپاره مزاحمت نه کوئ. Wie lange dürfen Sie dort höchstens halten? تر څو دقیقو پورې تاسو کولی شئ هلته ودرېږئ. 3 دقیقو پورې تاسو کولی شئ د بوس په تمځای کې کله چې بوس نه وي هلته ودرېږئ. که څوک کته کوئ یا چاته تم کیږئ نو کولی شئ 3 دقیقو دپاره تاسو د بوس تمځای وکاروئ او خپل موټر هلته ودروئ. 12مه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه ده. Welche Fahrzeuge dürfen auf Fahrbahnen in zweiter Reihe halten? کوم هغه موټر کولی شي چې په دویمه کرښه د سړک باندې ودرېږي؟ کوم موټر دی؟ هغه یوازې ټیکسي دی یا ټکسي موټرونه دي چې ودرېږي او هغه کس چې جګیږي ټکسي ته او یا هم ترې کته کیږي نو کولی شي ټکسیوان یا هغه ټکسي چلوونکی خپل ټکسي په دویم سړک کې ودروي. یعنی اول سړک دا دی، دلته دا سړک بند ده، په دویمه سړک باندې کولی شي ټکسي دلته ودرېږي. Alle Taxi, wenn Fahrgäste ein oder aussteigen. کله چې مسافر یا مغه کسان کته کوي او یا هم جګوي. 13مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Was müssen Sie tun, wenn Sie unterwegs feststellen, dass Ihr Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher ist? تاسو به څه کوئ کله چې په لاره کې تاسو پوه شئ ستاسو موټر نور مسؤونه نه دی چې په ټرافیک کې دی وګرځي یا په سړک باندې وګرځي. zur nächsten Vertragswerkstatt weiterfahren. ته هغو پورې چې ستا خپله هغه مستري خانه راځي هغو پورې موټر وځغلوه یا هغې ځای ته بوځه. نه erst nach Besichtigung des Schadens weiterfahren. کله چې تاسو هغه ناقصه یا هغه کوم مشکل چې په موټر کې و هغه جوړ که پس د هغې نه به مخکې ځئ das Fahrzeug auf kürzestem Weg aus dem Verkehr ziehen. که چېرته تاسو په اټوبان کې هستئ او پوه شئ چې موټر مو خراب دی نور نه کېږي نو دومره اندازې ته به کوشش کوئ چې لنډه لاره ونیسئ او د اټوبان نه ووځئ. کوشش مه کوئ چې په اوږده لاره باندې یا یو اسفار ته منتظره سئ چې هلته مستري خانه وي او تاسو ترې نه ووځئ. څومره چې زر کولی سئ د اټوبان نه باید یا د هغه سړک نه چې هغې کې موټرونه د 1 کیلومتره نه تیز وي تاسو د هغې سړکونو نه تیز را ووځئ. دلته دا دواړه سم دي. 14مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Aus einem unmittelbar vor Ihnen fahrenden Fahrzeug wird Ihnen mit der Polizeikelle دې ته د پولیسایکله وایي. د پولیس د ټرافیک پولیسو لارښوونې دغه کومه لرګی یا نښه څه ده دې ته وایي. Zeichnen geben. Was bedeutet diese? ستاسو د موټر مخکې د پولیسو یو موټر راځي په هغې کې تاسو ته په همدغې ټرافیکي نښې باندې یا دا کومه نښه چې ورسره د اشاره تاسو ته کوي تاسو به څه کوئ؟ Ich muss den Fahrzeug folgen bis es anhält. تر هغو پورې به زه دا موټر پسې ځمه تر څو چې دی ودرېږي. Ich muss in die gezeigte Richtung abbiegen. ماته چې کومه لاره ښیي په دغې نښې باندې یا دې ډنډې باندې زه باید اما خواته لاړ سم نه خو دا هغه به درته چپ لاس ته ښیي چې چپ لاس ته هېڅ لاره نشته. یعنې دا تاسو ته دومره ښیي چې تاسو ته یو خبرتیا درکوي ما پسې راځئ. Ich darf das Fahrzeug nicht überholen. زه نسم کولی د دې پولیسو موټرونه مخکې سم. هو دلته دا دواړه سم دي. 15مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. انځوریزه پوښتنه. په انځور کې راځو ګورو چې دلته هېڅ ټرافیکي نښه نشته ده. راځو دلته دا موټر په ما باندې لومړیتوب لري او دا سور موټر یا زه په دې سور موټر باندې لومړیتوب لرم. پوښتنې ته راځو. Ich biege vor dem grünen PKW links ab. زه د دغې موټر نه مخکې چپ تاویږم. نه Ich lasse den grünen PKW durchfahren. زه باید دغه شین موټر پرېږدم چې لاړ سي. هو Ich muss den roten PKW vorbeilassen. زه باید د سور موټر پرېږدم چې لاړ سي. نه د قانون یا کوم قانون چې دلته پلی کېږي زه په سور موټر باندې لومړیتوب لرم او دغه شین موټر په ما باندې لومړیتوب لري.
Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپاړسمه پوښتنه د 5 نمبر پوښتنه ده welches Verhalten ist richtig دلته کومه کړنه سمه ده traffic لیک نښه ده ماته وایي چې ته باید فورفارد یا لومړیتوب نورو هغه کسانو ته ورکړې چې په دې سړک باندې دي هو دلته په ما باندې دی هم لومړیتوب لري زه باید دوی ته لومړیتوب ورکړم او دوی لاړ سي Ich darf vor dem blauen PKW fahren. زه د دغه سور آسماني موټر نه مخکې تللی سمه نه ich muss den blauen PKW durchfahren lassen. زه باید دې ته اجازه ورکړم چې لاړ سي هو ich muss das Motorrad durchfahren lassen او زه باید دغه موټر سایکل چلوونکی هم پرېږدم چې لاړ سي دلته دا دواړه سم دي ولسمه پوښتنه د 5 نمبر پوښتنه ده Sie möchten eine Vorfahrtsstraße überqueren. تاسو دغسې یو سړک نه تیریږئ چې هلته هغه موټرونه لومړیتوب لري die sich nach beiden Seiten des durchparkenden Fahrzeuge stark eingeschränkt. Wie verhalten Sie sich? کله چې تاسو د داسې یو سړک نه ووځئ چې هلته لومړیتوب نشته د په داسې یو سړک تیریږئ چې هغه موټرونه په تا باندې لومړیتوب لري او په دې سړک باندې دواړه خواته موټرونه ولاړ دي ته نسې کولی صحیح هغه موټر چې په لومړیتوب لرونکي سړک باندې ځي سم ووینې نو دلته به ته څنګه چل کوې ich überquere die Kreuzung zügig. زه تیز موټر چلوم او د چارای نه تیریږم نه ich taste mich vorsichtig in die Kreuzung hinein. دا د لومړیتوب لرونکي سړک ده یو سړک پې باندې داسې تیریږي چې تاسو په دې سړک باندې یاستئ په دې وخت کې تاسو باید دومره استاس ته لاړ سئ د دې سړک یا دې چارایي ته راننوځئ چې ښه سئ مطمئنه شوئ بل موټر نشته ده پس د هغې نه د چارایي نه یا څلور لارې نه تیر سئ ich warne den kreuzenden Verkehr durchhupen. زه هغه موټر چې د په لومړیتوب لرونکي سړک باندې تیرو بیر کېږي سره ارنډ ورته کوم او خبر ورته ورکوم چې زه تیریږم نه هغسې نه فقط ته به رو رو ځې او رو رو به تیریږي اتلسمه پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده wovor warnt diese Verkehrszeichen دغه ترافیکي لیک نښه د څه شي خبرتیا راکوي موږ ته دا ترافیکي نښه لکه څنګه چې ګورئ موږ ته خبرتیا راکوي دا د خبرتیایي نښه ده موټر خویږي که چیرې تاسو د خبرتیایي یا ترافیکي لیک نښو په برخه کې کومه ستونزه لرئ کولی سئ د دې برخې ټول لوستونه په همدې یوټیوب کې وګورئ vor alkoholisierten Autofahrern هغه موټر چې موټروانې الکول یا نشه کړې وي نه vor Schleudergefahr bei nasser Fahrbahn د موټر خویېدو اخطار منګه ته راکوي کله چې سړک لوند وي هو vor Schleudergefahr bei verschmutzter Fahrbahn او یا هم کېدی سي په سړک چټل وي هغه وخت کې هم موټر وخویږي چېرته وړوکی جغل وي او یا هم داسې نور څیزونه وي چې د په سړک باندې پراته وي کله چې موټر ورځي پې باندې خویږي نو دا ترافیکي لیک نښه موږ ته هم دا خبر راکوي Diese Frage wurde richtig beantwortet. Nun ist Pochtana der 3 Nummer Pochtana da. Wie hoch muss die durch die bauerte bestimmte Hochgeschwindigkeit eines Kraftfahrzeugs mindestens sein, wenn man diese Straße benutzen will? کله چې تاسو دغه ترافیکي لیک نښه وینئ تاسو ته د دې خبر درکوي چې تاسو په دې سړک باندې کولی سئ د 50 نه اخواته یا د 50 نه تیز په دې سړک باندې لاړ سئ خو تاسو څه وخت کولی سئ په دې سړک باندې او همداسې په اوټوبان باندې موټر وګرځوئ کله چې ستاسو موټر یا هماغه کمپنۍ چې تاسو موټر یې اخلی دا موټر د 1 کیلومترو نه تیز وګرځي ځینې موټرونه دي چې 50 کیلومتره 45 کیلومتره د دې نه لوړ اجازه نه لري چې وګرځي خو که چیرته موټر 1 کیلومتره نه زیات اجازه لري د تللو نو بیا کولی سئ تاسو دا سړک وکاروئ د هغې نه پرته تاسو اجازه نه لري چې دې سړک ته ننوځئ Diese Frage wurde richtig beantwortet. شلمه پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده Wie können Sie den Reifenverschleiß gering halten? څنګه تاسو کولی سئ د ټایر خوړلو نه جلوگیری وکوي یعنی ډیر زر د موټر ټایرونه ونه خوړل سي او کل نسی Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen زه کوشش کوم چې موټر ډیر تیز ونه ګرځوم هو Ich verwende ganzjährige Winterreifen زه هغه ټایرونه چې د ژمي دي خو هم په اوړي کې کار ورکوي هم په ژمي کې هغه وکاروم نه Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenvolldruck زه تل د موټر هوا د ټایرونو هوا چک کوم کومه چې ماته ویل سوي باید هماغه نه هوا په ټایرونو کې ووسي Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا د دې برخې پوښتنې تر بیا ښې چارې